السلام علیکم. انګلیسي د نن لپاره د خبرونې قدرمنو اوریدونکو نو انټرکام بوک 1 ته په خیر راغلی. ټولو ته ستړي مشئ وایو ته مده چې تاسو به ښه وئ. موږ هم خوشحاله یو چې ستاسو د خبرونې وخت را ورسېده. نو په نو انټرکام 1 کې موږ تاسو له 1 نه تر 18 یونټو پورې برخې لرو. کله چې موږ تاسو دغه کتاب پیلو لومړی باید د هر یونټ وکابولري یعنی د لغاتو مجموعه ترجمه شي. لږ نه وروسته موږ تاسو بیرته یونټ له سره پیلو. نو دلته هم موږ تاسو له لومړي یونټ نه یا له لومړۍ برخې نه پیل کوو. په پیج نمبر 19 یعنی په 19مه صفحه کې د یونټ 1 د اولې برخې د لغاتو ذخیره راغلی ده. تاسو به پیج نمبر 19 19مه صفحه خلاصه کړئ. یونټ 1 وکابولري د اولې برخې د لغاتو ذخیره. ناونز اسمونه: بوک کتاب، day ورځ، name نوم، number page صفحه، today نن ورځ. دا اسمونه وو. verbs فعلونه: are close بندول، don't is نو منا پوهیدل یا پیژندل. او الته is are don't راغلی دي. is are to be verb او don't چې ده دا د حال صد زمانه کومکی فعل ده چې یوه جمله منفي کوي. listen غوږ نیول، open خلاصول، please مهرباني کول، read لوستل، remember په یاد لرل، speak خبرې کول، write لیکل. pronouns ضمیرونه. دلته موږ تاسو شخصي ضمیرونه وایو. I زه د I سره چې am to be verb اضافه شي. I am زه یم. It's یعنی د it is لان حالت. You ته یا تاسو. possessives ملکی صفتونه دي. my زما، your ستا یا ستاسو. grammar words د ګرامر کلمات. conjunction حرف ربط. end منا او. demonstratives په بګنر کې موږ تاسو ویل چې اشاروي ضمیرونه لرو. نو دلته بیا په لیول 1 کې هم راغلل. this دغه، that هغه. question words د سوال کلمې. how منا څنګه، what څه شی، who څوک. words seats د کلماتو یا د کلمو سیټونه. days of the week ورځې د هفته. months of the year میاشتې د کال. numbers 1 to 12 شمارې له 1 تر 12 پورې. expressions اصطلاحات. fine thanks fine خیم thanks مننه. good morning سهار په خیر. good afternoon ماسپښین په خیر. good evening ماښام په خیر. hello hi دواړه د سلام لپاره استعمالیږي. how are you څنګه یې، not too bad ډېر بد نه یم. please to meet you nice to meet you glad to meet you دا ټوله یوه معنا لري. معنا یې ده چې ښه شو چې له تا سره معرفي شوم یا ښه شو چې له تا سره مې ملاقات وشو. pretty good ډېر ښه یم. نو دا وه یونټ 1 یا د اولې برخې د لغاتو ذخیره. اوس به موږ تاسو لاړ شو د دغه کتاب لومړنی پیج یا لومړنۍ صفحې ته. موږ تاسو به یونټ 1 پیلو. پیج 2 یونټ 1 preliminary lessons اوله برخه ابتدایي درسونه. د لوګنز. نو د نو انټرکام 1 لومړنی فصل یا لومړنۍ برخه چې پیل یې په کورنیو سره شوی دی. لومړنی د لوګنز د لوګن کورنۍ. په لوګن کورنۍ کې کوم غړي موجود دي یا کوم اشخاص موجود دي. لومړنی باب، ټام، اډیلا، لیسا and Sam Logan. The Youngs کورنۍ. Liz, Eleanor, Howard, Mike and Joyce Young. The Navas په پیج نمبر 3 کې د ناوا کورنۍ.
Anna, Pablo, Melanie and Carlos Nava. د دې کورنۍ نه پرته نور هم ځینې اشخاص په نو انټرکام 1 کې راغلي دي چې هر یو یې بیله بیله کړنه یا بیله بیله وظیفه لري چې وروسته په نورو یونټو کې د هر یو کار مشخص شي. د هغې له جملې څخه یو سیکیلا مانزیکالا، دویم ټوشیو ایټو، ورپسې ګلوریا ریویرا، کریسټینا سیلوا and Gino Leone. Page 4, Lesson 1, Presentation 1. Formal Introductions. څلورمه صفحه، اول درس. Presentation 1. Formal Introductions. رسمي پیژندګلوي. دلته چې موږ تاسو کله چې له چا سره رسمي پیژندنه ولرو یا هغه نفر موږ تاسو پیژنو، موږ تاسو باید د هلو او هاي له کلمو څخه کومه یو کلمه وکارو. کله چې موږ تاسو یو څوک پیژنو، د هغې لپاره موږ تاسو د هلو کلمه استعمالو. یا رسمي پیژندګلوي دې ته هم ویل کیږي چې فارمل انټروډکشن. د هاي او د هلو ترمنځ فرق څه شی دی؟ هاي او هلو چې دی په ادبي انګلیسي کې استعمالیږي او هاي چې دا په انفارمل انګلیش کې استعمالیږي. نو دلته دوه نفرو ترمنځ محاوره راغلي، خبرې سره شوې دي. 1. Hello, I am Mike Young. سلام، زه مایک ینګ یم. Nice to meet you, Mike. ښه شو چې سره معرفي شو مایک. I am Carlos Nava. زه کارلوس ناوا یم. 2. Hello, I am Gino Leone. سلام، زه جینو لیونی یم. Pleased to meet you, Gino. I am Les Young. ښه شو چې سره معرفي شو جینو، زه لیز ینګ یم. 3. Hello, I am Sikila Manzikala. سلام، زه سیکیلا منزیکالا یم. Nice to meet you, Sikila. I am Bob Logan. ښه شو چې سره معرفي شو سیکیلا، زه باب لوګن یم. Hello, I am Gloria Rivera. سلام، زه ګلوریا ریویرا یم. Pleased to meet you, Gloria. I am Toshio Ito. ښه شو چې سره معرفي شو ګلوریا، زه ټوشیو ایټو یم. نو که تاسو دغه محاورې ته پام وکړئ، تاسو ډېر څه ځینې زده کولی شئ. کله چې له چا سره مخامخ کېږئ، تاسو باید له څه شي څخه کار واخلئ او په کوم ډول خپل ځان ورسره معرفي کړئ. دلته مثلا لومړني محاوره کې راغلي هلو آی ام مایک ینګ، سلام زه مایک ینګ یم. دوهم نفر په جواب کې ورته ویلي نایس ټو میټ یو مایک، ښه شو چې سره معرفي شو مایک. آی ام کارلوس ناوا، زه کارلوس ناوا یم. Page 5, Introduction 2. پنځمه صفحه، محاوره دوهمه. Introducing yourself. معرفت د خپل ځان. نو دلته به تاسو خپل ځانونه بل شاګرد ته معرفي کوئ. مثلا په لومړني شاګرد کې یا د لومړني شاګرد په جمله کې یو سټوډنټ 1 سټوډنټ 2 داسې فرض کړو چې ماریو او سالما دا راغلي دي، خپل ځانونه سره معرفي کوي. ماریو ویلی دی چې هلو I am Mario Macquarie. زه ماریو مکاری یم. سلما ورته ویلی دی چې Pleased to meet you, Mario. I am Salma Harris. زه سالما هیرس یم. Presentation 3, The Alphabet. پرمختګ دریم، الفبا توري. نو بګنر کې موږ تاسو الفبا توري ویل، دا دی په نو انټرکام 1 یعنی لیول 1 کتاب کې هم موږ تاسو الفابet تورو باندې بیا تمرین کوو. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Page 5, Skill Building 4. پنځمه صفحه، د مهارت جوړونه څلورمه. Spelling. حرف په حرف وینا. Spell the name of each person on pages 2 and 3. Spell the name. Spell کا یا حرف په حرف وایي the name of each person، نوم د هر یو شخص on pages 2 په دویمه and 3 او دریمه صفحه کې. دا ستاسو کورنۍ دنده شوه. تاسو به په دوهمه او دریمه صفحه کې د شخصیاتو نومونه راغلي دي، د هغې سپیل به تاسو په یاد کړئ. Presentation 5, Informal Introductions. پرمختګ پنځم، غیر رسمي معرفتونه. Hi, I am Christina Silva. سلام،
زه کریستینا سلوا یم. Glad to meet you, Christina. My name is Tom Logan. ښه شو چې سره معرفي شو کریستینا. زما نوم ټام لوګن دی. Introduction 6. Introducing yourself. محاوره شپږمه. معرفه کونه د خپل ځان. Hi, I am Nakib. Glad to meet you, Nakib. My name is Kameen. Page 6, Presentation 7. شپږمه صفحه. پرمختګ اوم. Identifying people with this. مشخص کونه د خلکو په this سره یعنی اشاروي ضمیر. this اشاروي ضمیر دی چې یو نږدې شخص ځای یا څیز ته اشاره پرې کیږي. 1. This is Genu Leone. دغه جینو لیونی دی. 2. This is Mike Young. دغه Mike Young دی. 3. This is Liz Young. دغه Liz Young دی. 4. This is Toshio Ito. دغه Toshio Ito دی. نو په presentation 7 کې د خلکو مشخص کول په چیش سره وو؟ په this یعنی اشاروي ضمیر this سره. لکه وړاندې مې چې وویل چې this هغه اشاروي ضمیر دی چې یو نږدې شخص ځای او یا هم څیز ته اشاره کوي یا هغې ته اشاره پرې کیږي. Page 6, Skill Building 8. شپږمه صفحه. د مهارت جوړونه شپږمه. Make a sentence as in presentation 7. جوړه کړئ یوه جمله په حیث د presentation 7 یعنی په presentation 7 کې چې کوم ډول جملې راغلي وي هغې ته ورته به تاسو هم په Skill Building 8 کې تاسو جملې جوړوئ د this اشاروي ضمیر څخه به کار اخلئ. 1. This is Eleanor Young. دا Eleanor Young ده. 2. This is Bob Logan. دغه Bob Logan ده. 3. This is Gloria Rivera. دا Gloria Rivera ده. 4. This is Christina Silva. Da Christina Silva da. Page 7, Lesson 2, Presentation 1. Identifying people with that. اومه صفحه. دوهم درس. اول پرمختګ مشخص کول د خلکو په that سره. نو په Presentation 7 کې چې په پیج نمبر 6 کې راغلی وو په هغې کې موږ تاسو د this له اشاروي ضمیر څخه کار اخیستو خو دلته په Lesson 2 Presentation 1 کې موږ تاسو د that له اشاروي ضمیر څخه کار اخلو. د this او that ترمنځ توپیر. that هم د this په څیر یو اشاروي ضمیر دی خو that چې دی د this برعکس لرې شخص لرې ځای او لرې څیز ته اشاره کوي خو هغه به وي په مفرد حالت کې. 1. That is Howard Young. هغه Howard Young دی. 2. That is Joyce Young. هغه Joyce Young دی. 3. That is Pablo Nava. هغه Pablo Nava دی. 4. That's Adela Logan. هغه Adela Logan ده. نو تمه ده چې تاسو د this او that په فرق باندې پوهېدلی وای. یو ځل بیا وایم this یو اشاروي ضمیر دی چې یو مفرد شخص ځای یا څیز ته اشاره کوي چې موږ او تاسو سره نږدې وي او that هم یو اشاروي ضمیر دی چې مفرد شخص ځای یا څیز ته اشاره کوي خو هغه به له موږ او تاسو لرې وي یعنی په دواړو باندې اشاره کیږي. په this باندې هم یو شخص یو ځای یا یو څیز ته اشاره کیږي خو موږ او تاسو ته رانږدې وي او that چې دی هم یو مفرد شخص مفرد ځای یا مفرد څیز ته اشاره کوي هغه به له موږ او تاسو لرې وي. Page 8, Skill Building 2. Make a sentence as in Presentation 1. اتمه صفحه. د مهارت جوړونه اتمه. Make a sentence. جوړه کړئ یوه جمله as in Presentation 1 په حیث د Presentation 1. نو دلته په Skill Building 2 کې موږ او تاسو د Presentation 1 په حیث جملې جوړوو. د کوم ضمیر څخه کار اخلو؟ Demonstrative pronoun اشاروي ضمیر that څخه کار اخلو. 1. That is Mike Young. هغه Mike Young دی. 2. That is Geno Leone. هغه
جینو لیونی ده. دو جملې په پیج نمبر 9 کې راغلي. 3 That is Ted Young. هغه ټیډ یانګ ده. 4 That is Bob Logan. هغه باب لوګن ده. Page 9 Presentation 3 B Information question with who. نهمه صفحه دریم پرمختګ B د شتون فعلونه یعنی SRM نه هدف ده. Information questions معلوماتي پوښتنه with who په هو سره. کله چې په هو سره پوښتنه وشي تاسو جواب په yes او no سره غلط دی تاسو باید په خپل جواب کې پوره معلومات ورکړئ. 1 Who is this? دا څوک دی؟ It is Melanie Nava. دغه میلانی ناوا ده. نو تاسو به دلته حیران شئ چې دلته 8 میلانی ناوا ته څنګه راغلی دی. نو دوستانو د 8 د استعمال ځایونه ځانګړي دي. 8 په پرسونل پروناون یعنی شخصي ضمیرونو کې راځي. 8 موږ تاسو د خلکو لپاره استعمالولی شو کله چې د هغې تصویر موږ تاسو وګورو یعنی هغه شخص چې موږ تاسو استعمالوو هغه په تصویر کې وي. نو په دې وجه دلته ویل شوي دي چې it is Melanie Nava. دغه میلانی ناوا ده. 2 دوهم چې دی دلته موږ تاسو د لپاره پوښتنه کولی شو ویلی شو چې who is this دغه څوک دی. نو دلته کتاب کې راغلی دی چې هغې لپاره تاسو خپل ځواب پیدا کړئ ځکه چې هغه څوک دی جایس ینګ دی. نو ووایئ چې it is Joyce Young. دغه جایس ینګ دی. 3 Who is that هغه څوک ده؟ It is Joyce Young. هغه جایس ینګ دی. 4 Who is this دغه څوک دی؟ It is Tom Logan. دغه Tom Logan دی. Page 10 Skill Building 4 لسمه صفحه د مهارت جوړونه څلورمه. Ask پوښتنه وکړئ ان آنسر ځواب ورکړئ کوېسچن سوالونو ته as in presentation 3 په حیث د presentation 3. نو په presentation 3 کې موږ تاسو د داټ اشاروي ضمیر څخه استفاده کوله. دلته په سکیل بلډینګ 4 کې باید موږ تاسو په داټ سره یا په دې سره پوښتنه وکړو او هغې ته ځواب ورکړو. که چېرته تصویر رانږدې و موږ تاسو په دې سره پوښتنه کوو او که چېرته تصویر مکمل راغلی و بیا د دې پر ځای موږ تاسو د داټ له اشاروي ضمیر څخه استفاده کوو. 1 Who is this دا څوک دی؟ It is Liz. دا Liz دی. 2 Who is that هغه څوک دی؟ It is Christina. هغه Christina ده. 3 Who is this دا څوک دی؟ It is Mike. دا Mike دی. 4 Who is that هغه څوک دی؟ It is Toshio. هغه Toshio ده. Page 11 Presentation 5 Days of the week. یولسمه صفحه پرمختګ پنځم. Days of the week د اونۍ ورځې. What day is today? It is Tuesday. What day is today? نن د څوم ورځ ده؟ It is Tuesday. نن د Tuesday ورځ ده. نو دلته په دې جدول کې د اونۍ ورځې راغلي دي له هفتې نه پیل ان تر جمعې ورځې پورې. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Sunday یکشنبه. Monday دوشنبه. Tuesday سهشنبه. Wednesday چهارشنبه. Thursday Skill Building 6 یولسمه صفحه د مهارت جوړونه شپږمه. Ask پوښتنه وکړئ ان آنسر ځواب ورکړئ کوېسچن سوالونو ته as in presentation 5 په حیث د presentation 5. Student 1 Student 2 لومړی شاګرد او دوهم شاګرد یو پوښتنه کوي او بل ځواب ورکوي. مثلا د نن ورځې په اړه یو شاګرد پوښتنه کوي چې What day is today؟ نن د څوم ورځ ده؟ Student 2 ځواب ورکوي چې It is Tuesday. نن د سهشنبې ورځ ده. د انګلیسي د نن لپاره د خپرونې قدرمنو اوریدونکو زموږ درس د نن ورځې لپاره تر همدې ځایه و. له ملتیا مو ډېره زیاته